د کابل علیرضا خان کوڅه چې د ټټرانو یا د حلبي سازۍ کوڅه هم ورته ویل کیږي. دلته پر اوسپنیزو تختو د څټکو ګوزارونه د ژمنیو وسایلو د جوړولو لپاره دي. د کابل په دې تاریخي کوڅه کې داسې کاریګر هم شته چې همدې موسمي کارونو ته یې ټول عمر وږه ورکړې ده. دا تنکي ځوانان ټول د ژمي موسم لپاره کړی ورځ کار کوي او بخارۍ جوړوي. د نجیب د ټول ژوند کیسه په همدې کوڅه کې راټوله ده. هغه له تنکۍ ځوانۍ بیا تر دې دمه په ټټرۍ بوخت دی. 45 سال میشه که ما در این کوچه کار میکنم. کوچه خرد کلان شده. خوب است کارها نسبتا کم شده. یک ذره کم شده. خب بازم در هر حال شکر. د ډول ډول بخاریو او نلونو سربیره دلته د اوبو جوشولو لپاره سماوارونه اوان د ودانیو ځینې توکي هم جوړېدل. خو اوس چې رغنیزې چارې ولاړې دي دا برخه له کاره لوېدلې ده. کارګر د خراب بازار شکایت لري خو زیاتوي چې جوړ شوي توکي یې داسې څه دي چې هره کورنۍ یې پیرلو ته مجبوره ده. کاروبار فضل خدا خوب است، روزگار میچلن، مگم مردم پیسه نداره خب مجبور هستن که بیادر برای زمستان تهیه کنن موادش، بیادر مثلا چری بخرن، بخاری بخرن یا یک چیز دیگه بخرن که بیادر زمستان سخت تیر میشن. علیرضا خان کوڅه کې د بخاریو او نلونو جوړولو له سلو زیاتې هټۍ دي. دلته د پاخه عمر لرونکي کم خو زیاتې بیا ځوانان او یا هم تنکي ځوانان بوخت ساتلي دي. دوی د بهرنیو بخاریو واردولو ځکه نه دي اندېښمن کړي چې په خبره یې کورنۍ تولیدات یې منځ کې اوږده مخینه لري او د نورو هغو په پرتله ارزانه دي.